فنکارانو ته درناوی ورکولی کېږي، کوم چې یقیناً چې د دې نه د ډېر زیات څه مستحق او د دې نه ډېر زیات حق لرونکي دي. او دا یو د ژوندو قومونو دا نښه ده چې هغه ژوندي نمانځي او د مړو قومونو دا نښه ده چې هغه مړه نمانځي. نو دا د همیشه پښتو ادبي ټولنې د ملګرو ډېر لوی ذهانت دی، ډېر هوښیارتیا یې ده، ډېر اخلاص یې دی چې په تش لاس باندې هغوی دا هر څه کوي. زما دا څومره غونډه ده چې زه په دې کې شریکېږم، یو دوی زما خیال دی چې د شهاب صاحب او د ارماني صاحب په درناوي کې غونډې کړې وې. د هغې نه علاوه یې تېرو ورځو کې د زبیر اسرت ملګري په درناوي کې غونډه کړې وه. دغه رنګ وخت په وخت مشاعرې او مختلف محفلونه کوي. نو زه دا ګڼم چې دا په تش لاس باندې دا هر څه کول چې دي، په تش جیب دا هر څه کول چې دي، دا اخلاص دی. او خدای پاک ورله بیا دغسې ملګري ورکوي لکه چې دادا مهرباني وکړه، وکیل صاحب مهرباني وکړه، نورو ملګرو وکړه. همدغسې دا ادبي غونډې او دا ادبي تنظیمونه چلېږي. زړه مې غواړي چې په دې ایوارډ ګټونکو یو باندې ښه ډېرې خبرې وکړم، خو د هغې پېژندګلي ستاسو سره شوې ده. نو دغه بیرته به ګردان نه کوم، هغوی ټول د دې لایق دي چې په هغې باندې ډېرې خبرې وشي او ډېر درناوی ورکړی شي. خو هغوی ته به زه صرف مبارکي ووایم چې ټول نامه ده زموږ د دوی په ذریعه باندې زموږ د پښتو ژوند زیاتېږي، د پښتو اثر زیاتېږي، د پښتو خوند زیاتېږي. نو دوی ته یو ځل بیا مبارکي. او دا هغه خلک دي چې دوی د خپلو بچو رزق راشوکوي او کتابونه چاپ کوي، او د خپلو بچو رزق راشوکوي او کیسټونه خوري، او د خپلو بچو رزق راشوکوي او په کمپیوټر باندې خیام چې کومه توره کوي، هغه ټولې دنیا ته خپل ادیبان، خپل شاعران، خپل کتابونه رسوي. دغسې هر ملګری په خپل ځای لګیا دی، خپل کار کوي. موږ چې کله هلته ناست یو په اخبار کې یا په ټلویزیون باندې وګورو چې یاره ګوهر صاحب چېرته د ملکنډ په هکله څه لیکلي، ډېر خوند راله راکړي چې یاره زه څوک خوشته لګیا دي. صایم صاحب څه لیکلي د ملکنډ د ادب په هکله، موږ ډېر خوشحاله شو چې کله د حالات د خراب حالاتو په هغه حالاتو کې د جمیل صاحب افسانې راغلې. افسانې خو نه وې، هغه مطلب چې بالکل لمبې وې، خو یو قصه داسې وه چې د هغې سره د ژړا لازمه وه چې هغه د یو کردار کیسه کېدله. دغسې هر ملګری چې د بټخیلې ملګرو سوې واوره چې کله د ملکنډ په حالاتو باندې تاسو په هغې نظر واچوئ چې په هغې کې څه څه وو، په هغې کې په کوم انداز باندې ملګرو په شاعرۍ کې هغه حالات بیان کړي. نو دا د یو لیکوال خاصیت دی. یو فلسفي وایي چې که ته غواړې چې د مرګ نه پس ته ژوندی پاتې شې، څوک د یاد وساتي، نو یو کتاب ولیکه. او که کتاب نشي لیکلی نو یوه داسې کارنامه وکړه چې څوک یې ولیکي. نو زموږ دا ملګري چې دي دا داسې کارنامې هم کوي چې لیکلی کېږي، ځکه چې ملګرو په دوی باندې خبرې وکړې، لیکونه یې واورول او دوی په خپله هم کتابونه لیکي. بله دا خبره ده چې هر هغه لیکوال تر هغه وخته پورې ژوندی نه پاتې کېږي تر څو چې د هغه مقامیت نه وي، تر څو چې د هغه قومیت نه وي، تر څو چې د هغه په لیک کې د هغه د خاورې، د هغه د وطن خوشبويي نه وي. لکه فرض که زه مثال در کوم، شاید چې اقبال جان څه شو، اقبال جان به راته ډېر متفق شي، وختي هغه یو شعرونه وویل نو ما ته یې وکتل. نو زه تاسو ته دا وایم چې د پښتون خاصیت دا دی چې یاره یا به د هغه د شخصیت نښه دا ده چې یا به ګیره یا به برید. خو که فرض که ګیره او برید یې نه وي نو پکار ده چې لباس یې د پښتنو چې هغه هم د پښتنو نه وي، نو پکار ده چې ژبه خو پښتو وایي که نو چې دا څیزونه دا ستاسو پېژندګلي ده. دا پېژندګلي د ځان سره وړل دي. پښتو به وایو، پښتو به لولو، پښتو به لیکو، پښتو به کوو. دا د مودو نه زموږ د ټولو غږ دی. موږ ادیبان شاعران چې یو، موږ د دې خاورې امانتګر یو، د خپل تهذیب، د خپل ثقافت، د خپل تاریخ، د خپل مذهب، د دې ټولو موږ امانتګر یو. که فرض کا زمونږ په شاعرۍ کې، زمونږ په کتاب کې، زمونږ په نثر کې، زمونږ په افسانه، زمونږ په ډرامه او زمونږ په ناول او زمونږ په تحقیق او تنقید کې او زمونږ په ترجمه کې زمونږ د علاقې خوشبويي نه راځي، نو دا زمونږ د خیانت وکړو. همیشه به دا ایوارډ د دې کېدونکي دستورې محترم صدر د پښتو ادب د اسمان ځلنده ستوری
د ډېرې درنې جامع او نامې خاوند زما محسن پروفیسر ډاکټر عباسي سودی صاحب د دې دستوري مشر مېلمه د پښتونخوا د سیاسي میدان پیاوړی اتل او نه ستړی کېدونکی شاهسوار دادا د لوی وړو دادا محمد شعیب خان او زما د قلم قافلې باهمته ملګرو ټولو ته به جمع سلام علیکم. ملګرو زه د ټولو د زړه له کومې شکریا ادا کوم، ممنون یم چې تاسو خپل ارزښتناک وخت موږ راکړو او زموږ دې ساده پروګرام ته درنښت وبخو. فنون لطیفه یا زیبا هنرونه، شعر و ادب د هغې یو مهم هنر دی او د شعر یا د ادب بنیادی مقاصد دوه دي. کله چې یو شاعر، یو ادیب، یو افسانه نګار، ناول نګار یا ډرامه نګار هغه تخلیق کوي نو د هغه په وړاندې د خپل تخلیق دوه مقاصد دي. یو مقصد د لارښودنې، یو مقصد د اصلاح او دویم مقصد چې دی هغه خلکو ته د حز رسولو، معاشرې ته، ولس ته د خوشحالۍ رسولو. نو شاعران ادیبان چې کم تخلیقات کوي د هغې نیغ په نیغه تعلق چې دی هغه د سماج سره دی، د معاشرې سره دی، د خلکو سره دی، د ولس سره دی. چې هغوی کم څه مخې ته راولي نو هغه د دې معاشرې نه اخلي یا چاپېرچل نه اخلي. دې خلکو په نبضونو ګوتې ږدي. دلته په معاشره کې چې کومې خامۍ، کمۍ، کمزورۍ د هغې نه یوازې نشاندهي کوي بلکې په هغې باندې لیک کوي، د هغې د انجام نه خلک خبروي او دغه شانتې د خلکو کیتارسیس کېږي، د خلکو اصلاح کېږي او هغه معاشره چې هغه زوال طرف ته روان وي خلک د شاعر د ادیب په هغه لیکنو باندې عمل کوي، د هغې نه اثر اخلي او هغه خرابه معاشره، غورځېدلې معاشرې چې هغه پورته راځي. دویم مقصد یې د حز ورکولي، د خوشحالۍ ورکولي.